پخوانی طالب چارواکی ملا عبدالسلام ضعیف وایي د پاشل شوي افغان امنیتي ځواکونو د بیرته رغولو او راغوښتلو شونتیا شتون لري. سلام ضعیف زیاته کړې د یو هیواد لپاره د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو شتون اړین دی او طالبان ورسره ستونزه نه لري. هغه وویل د پاشل شوي افغان ځواک ټول معلومات شته او دا د یو مملکت لپاره ضروري ده چې امنیتي ځواکونه ولري. د په خبره طالبانو چې ملکي مامورین خپلو دندو ته راوبلل نو د نظامي ځواکونو بیرته رغولو سره ستونزه نه لري. سلام ضعیف دغه راز وایي چې د پنجشیر د ستونزې د سوله ییز حل لپاره هڅې روانې دي. د یادونې ده چې د افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر نږدې 300,000 و او امریکا او متحدانو د هغوی په روزنه او سمبالنه له $1 تریلیون زیات ډالر لګولي وو. خو کله چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره یکشنبه له افغانستان نه ووت په کابل کې ټولو امنیتي ځواکونو خپلې وسلې طالبانو ته وسپارلې او دغه ځواکونه خپلو کورونو ته واستول شول. وړمه ورځ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خبري ناسته کې د ملي امنیتي ځواکونو او ملي بیرغ په اړه وویل چې راتلونکی جوړیدونکی نظام به په دې تړاو پریکړه کوي. وسلوال طالبان دا مهال د پنجشیر ولایت پرته په ټول افغانستان ولکه لري خو هلته د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د دوی پر ضد د جګړې اعلان کړی او مسعود تازه له امریکا وغوښتل چې د جګړې لپاره ورسره مرسته وکړي.